अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मा इज़्ज़तमंदो अक्सर मलगरी दासी वी چې هغې د دردونو ډېر زیات تکلیف وي، بدن یې خوږېږي، ټول بدن یې خوږېږي، یا داسې وي چې بعضې اندام یې خوږېږي، مطلب لاس خوږېږي، یا د بعضې خلکو ګوډې ډېرې خوږېږي، یا د بعضې خلکو د ګوړو نه لاندې چې کومې خپې دي د بچي ورته څوک وایي، څوک دغه چې کوم نالي هډوکي دي دغه ډېر خوږېږي. مطلب چې هر ځای کې درد وي نو د هغې لپاره د قرآن پاک دا آیات 15 سپاره 11 نمبر رکو 104 نمبر آیات وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، دا آیات 21 پیرا په اوبو هم دمي او په شرشمو تیل دی پاغي دی هم دمي او په لاسونو دی هم دمي، لاسونو دی چې کوم ځای خوږيږي پاغه دی لاسونه راکاږي او اوبو دی هغه سکي او چې کوم شرشمو تیل دی پاغي باندې دی 7 दिन मालिश की 7 दिन पुरदा वजीफा दी इंशाअल्लाह अजीज ओ की बिल्कुल अल्लाह रब द सेहत कामिला वर की और दغه दردونه به الله تعالی خلاص کی. دغه ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کی، بعضی ملګری داسې وی چې عمر رسیده کسان وی یا داسې وی چې هغه غریبان ډیر زیات د دردونو تکلیف کی وی په عذاب وی تی، بعضی خلکو ملا ډیر دردونه کوي. نو که هر ځای کې درد وی د آیات کوي نو الله رب د شفای کامله جلور نصیب کی ورته. او دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کی چې الله تعالی غي ته هم دغه دردونه نجات ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.